Welcome to Mr. Afghan English channel. السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو زموږ د نن درس دی مچ، یعنې د دې په پښتو کې مطلب دی له موږ سره څومره یا ډېر. مچ هغه شیان چې نه شمېرل کېږي بلکې د مقدار په حساب ترلاسه کېږي هغو ته uncountable وایي او د هغو لپاره مچ استعمالیږي. مچ هغه شیان چې نه شمېرل کېږي بلکې د مقدار په حساب ترلاسه کېږي هغو ته uncountable وایي او د هغو لپاره مچ استعمالیږي. لکه How much water in the jug? How much water is in the jug? How much water is in the jug? په جګ کې څومره اوبه دي. دوستانو دلته موږ اوبو د مقدار په حساب ترلاسه کوو، یعنې مقدار یې معلوموو، موږ یې حسابولی نه سو، شمېرلی نه سو. نو دلته به موږ دوستانو د مینې کلمه نه کاروو، موږ به د مچ کلمه ورسره کاروو. لکه how much water is in the jug؟ په جګ کې څومره اوبه دي. ځکه موږ ته اندازه نسته او موږ یې د مقدار په حساب ترلاسه کوو، نو په هغو کې دوستانو موږ د مینې کلمه نه کاروو، موږ به له دې سره د مچ کلمه کاروو. How much water is in the jug؟ په جګ کې څومره اوبه دي. There is much milk in the jug. There is much milk in the jug. There is much milk in the jug. په جګ کې ډېرې شیدې دي. دوستانو دلته له موږ سره نور هم داسې مثالونه شته چې له هغو سره موږ د مچ کلمه کاروو، نه د معنی. Petrol. پټرول یعنې پټرول، له دې سره هم دوستانو موږ د مچ کلمه کاروو. Oil. اویل یعنې غوړي، له دې سره هم دوستانو موږ د مچ کلمه کاروو، نه د معنی. Rice. رایس یعنې وریجې، دوستانو له دې سره موږ هم د مچ کلمه کاروو. رایس یعنې وریجې. Money. منی یعنې پیسې، دوستانو دا موږ هم د مقدار په اندازه ترلاسه کوو، نو په دې له دې سره هم دوستانو موږ د مچ کلمه کاروو، نه د معنی. Ghee. ګي یعنې غوړي، دا هم موږ د مقدار په اندازه ترلاسه کوو، دوستانو له دې سره موږ هم د مچ کلمه کاروو. دوستانو دا و د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېږي. چېر داسې وي دوستانو تاسو موږ په چینل کې نوي یاست، چینل سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.